الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اختیار ګل یوسف زی د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه. او منګه په ننني درس کې تاسو ته د کورل ډرا گرافیک ډیزاینینګ د شیډو په باره کې یا د افیکټ په درس په باره کې موږ تاسو معلومات کوو. مخکې له دې چې درس ته لاړ شم تاسو نه ټول نخواست کوم چې زمون یوټیوب چینل کې تاسو تر اوسه نه سبسکرایب کړئ، تاسو پلیز دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره بالکل ووهئ چې زمون ټولې نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي او درنه پاتې نشي. نو انشاءالله چې موږ ته کمنټ کوئ، موږ ستاسو نظرونو، ستاسو پیشنهاداتو، انتقاداتو ته ضرورت لرو. که چېرته مو زموږ ویډیوګانې خوښې شوي نو پلیز دا له ملګرو سره شیر کړئ، لایک کمنټ بالکل مه هېروئ. نو زم درس طرف ته د ما کورل ډرا اوپن ده، زه راځم کورل ډرا مې اوپن کړې ده. په ننني درس کې موږ تاسو په افیکټ کې موږ تاسو افیکټونه په دې ځای کې دي چې دا داسې ونیسو: شیډو ده، کاونټر ده، بلین ټول ده، ډیسورټ ده او انویلوپ ټول ده. زه به دا لږ زره زوم ان کړم. شیډو، کاونټر دا، بلینډ ټول دا، ډیسورټ ټول دا، انویلوپ دا، ایکسټروډ دا او چې موږ تاسو بلیک شیډو موږ تاسو په نن درس کې شیډو وایو. نو زه راځم تاسو ته د نن ورځې درس کې اول زه راځم لکه زه غواړم یو ټیکس ولیکم. په ټیکس باندې موږ تاسو اول شیډو څنګه کوو، اپلای کوو. لکه زه وایم چې لیکم چې ګرافیک نیشن. زه غواړم دې ته شیډو یا بعض یو څه داسې ایډ کړم چې موږ تاسو د شیډو باره کې مکمل طور سره وپوهېږو. راځم زه د دې فونټ لږ بولډ غوندې اخلم، لکه دا یو بالکل دا زموږ بس دی. بس دا صحیح شو. او زه به دا سلیکټ کړم او زه راشم دې ته یو کلر ورکوم لکه دا یلو. دا که تاسو وغواړئ تاسو رینبو جوړ کړئ، موږ تاسو به وروسته ګریډینټ فیل ټول وایو. له ریډ نه ریډ ته واخله او دلته راشه، دا څنګه کا، دا ریورس کا، دا روټیټ کا او دا اوکې کا. زه راځم اوس فلحال زه راځم موږ تاسو دا یو ټیکس موږ لیکلی ده. نو د دې ټیکس لپاره زه غواړم یو شیډ یا یو سوری. اصل کې د شیډو معنا چې د سوری. نو تاسو به اول دا کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک نه وي کړی تاسو سره به دا ډاټس نه ښکاري. کله چې دا کلیک هم دا وګوره دا ډاټس ویني، دا ډاټس به موږ سره دلته جوړ شي. نو زه اوس راځم زه دې ته یو شیډو ورکوم، داسې کلیک کوم. کولی شم زه شیډو د څو طرفونه ورکړم، لکه داسې بالکل په دې سنټر باندې کلیک وکړو، داسې لاندې خواته ډریګ کړه. موږ تاسو سره دلته یو سلایډر ده، کولی شو شیډو زیاته کړو، شیډو کمه کړو. او له ټولو نه مزیداره خبره خو دا ده دلته خو دا موږ تاسو خو شیډ بلک استعمالوو. دا خو 90% ده، 100% بلک هم موږ تاسو استعمالولی شو. همداسې موږ تاسو کولی شو چې شیډو د هر رنګ نه استفاده کړو. لکه دا یو خو شیډ همیشه تاسو څنګه کوئ بلیک نه استفاده کوئ. لکه دا یو تقریبا 90% بلیک بیخي ښه ده. زه راځم دا سلایډر لږ وړاندې وړم، دومره بس دی. موږ وایو چې زه دا شیډو زه داسې وړم، داسې چې داسې 3D شکل ښکاره شي. اوس دلته وګوره موږ چې تاسو دلته کلیک وکړو بېرته شیډو ته راشو. دلته موږ تاسو سره څه شی دي، پریسیټ موجود دي. چې کله به دې پریسیټ باندې کلیک کوم یو په یو به موږ سره راځي. لکه زه دلته موږ سره دا لکه ټاپ رایټ ده، پاس سر ته راشه، د ګورئ نه همداسې راشه بټم ته، همداسې راشه لاندې بټم لیفټ ته، همداسې راشه ټاپ لیفټ ته، همداسې راشه پرسپیکټیو ټاپ، همداسې ورپسې پرسپیکټیو ټاپ رایټ. همداسې موږ تاسو سره دلته پریسیټ موجود دي.
نو موږ تاسو کولای شو یو په یو د دې نه استفاده وکړو او دا یوز کو لکه زه دلته کلیک کوم نو دا موږ ته دلته داسې راوړی دا صحیح شو اوس دلته موږ تاسو سره چې دا پلس بټن ده کولای شو چې دغه شیډو چې دا موږ تاسو جوړه کړې ده یا لکه فرض مثال زه بالکل دا نه یوز کوم زه دا داسې یوز کوم سوري داسې یا زه دا لږ داسې براوړم نو زه غواړم دا شیډو سیو کړم نو د سیو کولو لپاره ما سره چې دي دا د پلس بټن ده په دې پلس بټن باندې به کلیک وکړو موږ تاسو به دلته ورته وایو چې right black shadow of graphic nation او سیو بٹن باندې کلیک اوس ته دلته وګوره زه راځم دا بالکل دا ختموم دا شیډول دی نه او زه راځم دلته اول زه څنګه کوم زه دلته راځم پریسیټ وته دا وګوره رایټ دلته وګوره رایټ بلیک شیډو اف ګرافیک نیشن دا پریسیټ مونږ تاسو یوز کړئ کنه زه دا شیډو زه راوړم او زه بیرته راځم چې شته پریسیټ وته او زه راځم چې شته دلته بیرته مغه پخوانی شیډو چې دا مونږ تاسو کوم پریسیټ یوز کړو مونږ تاسو دې لار نم کولای شو ځان ته پریسیټ سیو همداسې زه راځم د شیډو کلر د شیډو کلر داسې یوز کوم داسې یوز کوم داسې یوز کوم کولای شم هر یو کلر یوز کوم دلته وګورئ دلته موږ سره سلایډر دی موږ تاسو کولای شو د دې نه استفاده وکړو همداسې زه ورته داسې یو کلر یوز کوم بل دې خواته کلر چې د نارمل ایډ ډیویډ ملټیپلای ډارکر لکه موږ تاسو همیشه ملټیپلای استعمال کولای شئ دا ته نارمل تم واړای صحیح شو بل موږ که تاسو راشي که دا زه لږ زیات کړم دا به بیا تاسو ته بالکل بهتر معلومېده دا لږ داسې راتاو کړه وګوره کولی شو دا دې استفاده وکړو همداسې دا د موږ تاسو چې دا د شیډو اوپیسیټي ده یا د دې هغه تیز ښودل او کمزوري ښودل دي وګوره چې موږ تاسو کولی شو د دې ځای نه هم کنټرولولی شو همداسې دې خواته چې دا دې خواته دا د شیډو پیپرنایزیشن ده چې دا موږ تاسو ته ښیي چې دا شیډو څومره تیته وي وګوره بالکل داسې زه لږ داسې کوم بیا به ښه معلومېږي وګوره د دې بلر کولو افیکټ ده کولی شو موږ تاسو دا بلر کړو صحیح شو همداسې دلته موږ تاسو سره چې دا فیدرینګ ډایرکشن ده موږ تاسو سره موږ تاسو دلته کلیک وکړو ګژن بلر موږ تاسو سره یو بلر ده چې دا موږ تاسو په هغه کې استعمالوو دا رایټ کلیک سره دا شیډو به زه دې نه بریک کړم او دا به ډیلیټ کړم ګژن بلر موږ تاسو سره یو بلر ده په هغه کې په افیکټ مینیو کې چې زه کله دلته راشم افیکټ ته بلر او ګژن بلر دا بلر به موږ تاسو سره چې شی کوي داسې به دا چیتئ وګوره صحیح شوه دا یو بلر ده موږ تاسو سره موږ تاسو کولی شو دې نه استفاده وکړو همداسې موږ تاسو راځو بیرته شیډو ته په دې کلیک کوو زه راځم دې ته یو شیډو ورکوم لکه داسې یو شیډو ما ورکړه او دلته زه راځم چې شته انسایډ دا شیډو د په داخل نه راشي لکه دا د دې لپاره استعمالېږي چې موږ تاسو داسې وکړو دومره کم اندازه شیډو څنګه شیډو د انسایډ شیډو د مابینس کې بالکل وګوره شیډو د چیرته آوټسایډ دي خارج دي وګوره همداسې زه کولی شم چې شیډو د ایوریج او اوسط ډول باندې دي لکه که زه هر یو پریس کوم لکه زه څنګه کوم ما چې انسایډ انتخاب کړی دی نو انسایډ نه لینیر سکویر ده او چې شی ده انورس سکویر ده او فلټ ده فلټ بالکل داسې فکس راځي لکه زه په فلټ باندې انتخاب وکړم داسې راځي او لینیر څنګه ده لینیر داسې د موږ تاسو سره دلته وګوره
موږ تاسو سره سکوير داسې ده د مربع په شکل باندې او د انورس سکوير سرچپه سکوير دا وګوره داسې لږ دا راوړم صحیح شو همداسې موږ تاسې راشو دلته انساید باندې کلیک وکړو داسې راغلی په میډل کې راځو په مابینس کې راځي همداسې لینیر سکوير همداسې انورس سکوير او داسې فلټ داسې موږ تاسې سره راځي صحیح شو نو موږ تاسې ډېر ټیم لینیر استعمالوو همداسې راځو آوټساید ته په آوټساید کې موږ تاسو سره همدا هغه دی لکه سپیر انتخاب وی لیرین انتخاب یا فلټ انتخاب فلټ کې موږ تاسو سره داسې ورته راځي همداسې زه راځم اوریج انتخابوم اوریج کې موږ تاسو هغه ډیفالټ ډول باندې موږ تاسو سره شیډو ده همداسې موږ تاسو کولی شو چې دې سایز اوپاسټي موږ تاسو څنګه کړو د دې ځای نه څنګه کړو کنټرول کړو او دې ځای نه د دې تیتوالی هم کنټرول کړو همداسې موږ تاسې چې دلته راشو د دې جهت او طرف موږ ته چې څومره لرې ده او څومره نږدې ده وګوره همداسې هایټ او ویټ موږ ته یې دې ښیي صحیح شو او کلیر ډراپ شیډو باندې چې زه کلیک وکړم دا به موږ تاسې شیډو به ختمه کړي همداسې چې زه کله راشم دا ډریګ کړم موږ تاسې سره دلته آپشن ده په دې ځای کې چې شیډو انګل موږ تاسې سره د شیډو زاویه ښیي چې زموږ د شیډو زاویه باید څومره وي کولی شو موږ تاسې له دې ځای نه څنګه کړو دا زه ورته وایم چې دا مثبت 90% ورکړه موږ تاسې سره 90 درجو کې راځي او دا د موږ تاسې شی ده دا د موږ تاسې شیډو سټریچ د سټریچ څومره سټریچ شي لکه موږ تاسې د سټریچ معنا داسې ده لکه دا زه داسې راوړم او زه به دا سټریچ څنګه کړم بلکل زیرو به یې کړم وګوره اوس به راشم زه به دا بره داسې کش کړم سټریچ دې ته وایي لکه زه دا ټکس کاپي کوم ما یو کاپي واخیسته او دا زه داسې کش کړم داسې دې ته سټریچ نو دا موږ چې ده دا موږ سټریچنګ ده همداسې زه راځم دې خواته د موږ تاسې څه ده موږ تاسې شیډو فیډ ده فیډ کولی شو دا زیات او کم کو په دې سلایډر له وجې نه فیډ وایي فیدر ته د وګوره څومره اندازې ته دا باید څنګه شي بلینډ شي همداسې کلیر ډراپ شیډو باندې چې کلیک وکړم دا ختمیږي او زه کولی شم دغه شیډو چې دا موږ تاسې جوړه کړې ده دا زه کولی شم چې زه په دې کلیک وکړم دا زه کاپي کولی شم د دې نه وګوره هغه شیډو چې موږ په هغه ځای اپلای کړو هغه موږ تاسې په دې ځای اپلای کولی شو بل موږ تاسې سره د شیډو په ننني درس نه وروسته موږ تاسې سره بل څه شی ده موږ تاسې سره بل درس د موږ تاسې شی ده کاونټر ټول موږ تاسې راځو وایو کاونټر ټول د موږ تاسې یو ډېر مهم او یو ضروري ټول ده یا کاونټر ټول پرېږدو کاونټر ټول موږ تاسې په بله درس کې وایو نو دا د موږ تاسې نن ورځې درس تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله په امان کې چارې چینل سبسکرپشن د چینل د ویډیو لایک او شیر بالکل مه هېروئ د الله په